عامه روغتیا وزارت له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د بې کیفیته خواړه او درمل نه لیږي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر مولوي نور جلال جلالي کابل کې په یوه خبري ناسته کې د خوړو د نړیوال سازمان همدارنګه ځینې نورو مرستندویه بنسټونو د بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکو او درملو ارقام له رسنیو سره شریک کړل چې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته وارد شوي دي. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان یا WP د 6,950.0 مټریکه ټنه په مقدار سوپر سیریل مواد چې د بیلابیلو غلجاتو ترکیب دی د ښځو او ماشومانو د تغذیې په موخه افغانستان ته راوارد کړي دي. خو متاسفانه دغه لوی مقدار مواد چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه راوړل شوي د خریدارۍ په مهال د خوړو د خوندیتوب معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي چې په نتیجه کې سترې اندازه مواد افغانستان ته د راوړلو په وخت کې خپل کیفیت د لاسه ورکړی دی او د استفادې وړ نه دي. ښاغلي نور جلال جلالي له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د یو شمېر بنسټونو له لارې له افغانستان سره د خوړو او درملو مرستې کوي هغوی دې له خپلو مرستو څارنه وکړي او د فساد مخنیوی دې وکړي. د دې معلوماتو شریکولو څخه زموږ هدف دا دی ترڅو هغه هیوادونه چې د افغانانو په نوم د مؤسساتو یا هم د نړیوالو سازمانونو د طریقه مرسته کوي باید د مرستو سالم مدیریت اغیزمنتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او هغه مرستې چې مصرفیږي باید په شفاف ډول مصرف شي او اغیز یې هم څرګنده وي. لدې پرته باید د ټولنې د اړتیاو او روغتیايي سکتور د اولویتونو سره سمون ولري. مسؤلین وویل چې افغانستان ته به د بې کیفیته نامسؤونو او تاریخ تیره خوړو او درملو د واردېدو په کلکه مخنیوی کوي او تر دې مهاله یې د ډیری دا ډول توکو د واردېدلو مخنیوی کړی او مسترد کړي دي. که چیرته خوراکي توکي مسؤون ونه اوسي کیدای شي د مختلفو ویروسي بکتریایي میکروبي او سرطاني ناروغیو د پیدا کېدو ذریعه شي او تر دې چې د مصرف کوونکو د مرګ سبب ګرځي. دا چې د خوراکي توکو 280 وارداتي محمولو د لابراتوار نتایج منفي تثبیت شوي دي هیواد ته د راداخلېدو مخې نیول شوی او بیرته اړوند هیواد ته ګرځول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې د هیواد په بازارونو کې له خوراکي توکو او درملو په جدي توګه څارنه کوي او هغه توکي له منځه وړي چې د انسانانو روغتیا ته زیان رسوي. مسؤلینو له سوداګرو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او درملو تولیدي فابریکې جوړې کړي. اسلامي امارت به د هغوی په کلکه ملاتړ وکړي.